الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. رواه ابو داود. زمر اوستاسي د کور کلی قریه او قوم دو بنیادی مشکلات ستاسو سره نن شریکومه. کورنۍ زندگی وي، په هغه زندگی کې وړونه او پلار وي. د کلی زندگی وي، په هغه کې همسایگان وي. او د وطن زندگی وي، په هغه کې یو قوم و ملت وي. دا زندگی خرابیږي. د دې زندگی د خرابېدو او بربادېدو بنیادی دوه سبب دي. که یو کور خرابېدی، که یو کلی خرابېدی، که یو وطن او ملک بربادېدی او خرابېدی، د دې دپاره بنیادی دوه اسباب دي. یو سبب ګمان دی. ګمان یو څوک تحقیق نه کوي، په خپل فکر باندې یو خبره جوړه کی او پر هغه خپل خبره باندې ګمان او یقین جوړ کی، پر هغه باندې فیصله بنا کی. موږ ورته ګمان وایو. تاسو ورته وایاست ګمان مې ګوي. یو بنیادی سبب د کور او د کلی او د وطن د بربادی هغه ګمان دی. تحقیق نه کوي، معلومات نه کوي، فکر وکړي د ځان سره. د په فکر کې چې کومه خبره راغله هغه خبره دی بنیاد وګرځي، پر هغه بنیاد قدم واخلي، د هغه قدم څخه مشکلات جوړ شي. ابو داود شریف کی حدیث دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: بئس مطیت الرجل زعمو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کچیری یو چا دغه تکیه کلام درلودی چې هر خبره کوله، هر کار یې کوي د ګمان پر بنیاد یې کوي. زما دا ګمان، زما دا فکر وو، ما دا ویل، پر دې باندې خبره بنا کوله. دا ډیر بد عادت دی، دا ډیر بد تکیه کلام دی، دا ډیر بد خصلت او خوی دی. بخاری شریف کی حدیث دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امت ته د ګمان ځان وساتي، په ګمان باندې فیصله مه کوئ، ځکه ګمان دا هغه لوی درواغ دی. زما دا ګمان و، زما دا فکر و، نه، پر ګمان فیصله مه کوه. معلومات وکړه، تحقیق وکړه، خبره ځان ته معلومه کړه.